روزه ماتي ټایم دی روزه ماتي مونږ کیمره خپل باندې کړې ډیر کولې پروګرام وشو مرحبا رمضان او دویمه روزه ده او د اتوار پروسیدر د هغه دوه لکان چې دغه مین دي آصف یوسفزی او خورشید خان هلکان مې دواړه ته ویل نه او خورشید دا خیال چې آصف ما نه خفه نه شي نو ما د نن لږ دا غوندې فیل شو چې ما دا د یو بل ډېر خیال ساتو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قدرمن ملګرو خوږو یارانو دوستانو زه مستاسو ملګری تاسو دوست تاسو هوست خورشید خان یو نوی ویډیو سره یو ځل بیا د تاسو په درنه خدمت کې حاضر یم هیلمن یم چې تاسو ټول به روغ جوړ وي خوشحال به تندرست به وي ټي خیبر او خیبر میډل ایست دوبۍ سانګي او افیس کې ناست یم او نن پروګرام چې کوم دی هیله کوم چې تاسو به کتلی وي ډیر کولې پروګرام وشو مرحبا رمضان او دویمه روزه ده پاکستان کې ډومبه روزه ده ډیر په مزه باندې ډیر کولې غب شپور کې ولګېدل که تاسو دا پروګرام چرته نیوي کتلی نو دا پروګرام تاسو په یوټیوب باندې هم کتلی شي او د نه علاوه زموږ چې کوم را روان پروګرامونه دي هغه هم تاسو کتلی شي 5 بجو نه تر 8 بجو پورې به دا پروګرام تاسو ګورئ د خیبر میډل ایست په شیشې باندې نیغ په نیغه او زموږ د پروګرام چې کوم پروډوسر دی زموږ چې کوم ګران دی زموږ د زړه سره دی ناستې شاده او ما وی چې یو وړه غونډه ویډیو کوم چې تاسو هم ورسره ملاقات وشي نو دا تعارف محتاج نه دی جناب آصف یوسفزی صاحب شاته ناست یو دوه خبرې ورسره کوو چې نن پروګرام په دې باندې څنګه ولګېدو یو السلام علیکم بخیر خان څنګه لې الحمدلله سرجی څنګه تاسو شکر الحمدلله نور وای کنه څه حالات نن شو څنګه و نن شو خو زما خو په خپل ځاني ما خو په اخره کې زه حیران وم چې دا ټایم څنګه ختم شو او ډېر زر ختم شو کنه ټایم ختم شو پوه نه شو او نو بس ګور رمضان دی او نن دویمه روزه ده او نن چې کوم مونږ په کوم سبانه خبرې وکړې نو دا د وخت تقاضا ده او بلکې ټول عمر تقاضا ده ځکه چې دا دین الاسلام چې کوم دی نو دا روشن خیال چهره چې کوم ده مخ چې کوم دی هغه راوړي په رڼا کې خبرې کول دي دا زما ټولو خلکو سره دنیایي علم شته خو دیني علم نشته آسماني علم نشته نو پکار ده چې موږ معاشره کې موږ یو بل ته اسانه کړو او د انسانیت خدمت وکړو ځکه چې انسان په تکلیف کې نو موږ مطلب بیا معاف کېدی نشته که نه او نن سبا خلک چې کوم دی نو هغه ډېر د مایوسۍ شکار دی نو د ناامیدۍ شکار دی ناامیدي په اسلام کې ګناه ده او چې موږ مطلب یو بل سره خندا پیشانۍ سره او مطلب لکه د زړونو او د زړونو دنده چې کوم نور دی که نه د دې نه دا توروالي ختم کړو او دا چې کوم دی دا صفا شي او زموږ د مخ به سره پکار شروع شي نو مین مقصد دا چې یو بل ته اسانه کړو انسانیت کې یو بل ته اسانه کړو یو بل پکار راشو نو دغې لپاره موږ ناست وو موږ چې زموږ هم اصلاح وشي د نور خلک چې کوم دی که نه د هغه د نورو کارونه منځ او نیغې لارې ته راځو او موږ خپل ځان ټیک کړو او بیا چې کوم دی نورو ته به دعوت ورکړو چې دایي جوړ شي اسلام صاحب نن ویب پروګرام زما او تاسو یو ځای په شیشې باندې داسې چلو یو ځای رالو څنګه او تاسو لکه ډېر خو ما به یې نه چرته خورشید ما نه خفه نه شي او خورشید دا خیال چې آصف ما نه خفه نه شي نو ما د نن لږ دا غوندې فیل شو چې ما دا یو بل ډېر خیال ساتو خامخا دا زه خو په هر یو پروګرام کې دا کار کوم او خو بهرحال ما خپل کوشش دا کوم چې ستا غاړې ته راغلی خو بیا چې کوم زموږ د ټرانسمیشن د رمضان د ټرانسمیشن مین مقصد چې کوم هغه روشن خیالي وه د اسلام په رڼا کې نو موږ وایو چې په هغې باندې کار وکړي چې مطلب چې موږ هم پوه شو عوام چې کوم زموږ کتونکي د خیبر ټلویزیون چې هغه هم پوه شي او د هغې نه چې کوم دی په معاشره کې ښه طرف ته موږ ځو نو انشاءالله ډېر زیات آسان وي نو کوشش دغه دی زموږ او سره لږ ډېر داسې سیاسي چې ملک کې سره روان دي هغه مو جوړېدلی شو او ورسره چې کوم دی نو په د اخلاقو دایره کې دننه چې کوم دی نو ګپ شپ د اخلاق دایره په چوکاټ کې دننه یو ګپ شپ هم لګي یو جهان مننه ډېرې ښکلې خبرې وشوې تاسو سره او ډېرو وختو پس تقریبا په دا ساده ګل نه مشهور دی او دا ساده ګل بل نه بل چا هم نه خبر ټلویزیون کې خو هغه د هغه دور او ته د دې دور یې زه د دې دور یم خیال هم د مینهوالو
نو دا غزما پروګرام چې کوم د ساده ګل پروګرام دی په تاسو کتلی زموږ ډیر زیات ملګری چې کوم دی هغه ساده ګل ډیر زیات خوښي پس باندې خوښي چې ساده ګل یو ساده انسان دی پر ډیرو کیسو په ډیرو خبرو په ډیرو کیسو کتارو باندې نه پیږي خو بیا هم ډیر زیات مینه کوي سندرو سره مینه ده غپ شپ سره غپ شپ پر لخوان ورګي نو دا پروګرام چې کوم دی هغه تاسو کتلی شي او زموږ د رمضان ترانسمیشن چې کوم دی دام تاسو په هر ورځ په تاسو ګورئ خیبر میډل ایست په شیشه باندې زموږ ګران مشر جناب زمرود بنری صاحب دغلته کې دی زه چې دوه خبرې هغې سره وکړم او بیا هغه نه پس تاسو نه د خدای پاماني غوښتنه کوو جي سر جي السلام علیکم علیکم السلام سر جي دا خو بالکل په تاسو ته پته هم نه ده ویډیو مونږ لګیا دی شروع کړی ده د پروګرام حواله سره سر جي نن پروګرام مونږ چې کوم وکړو نو ډېر معلوماتي پروګرام ډېر ښکلی پروګرام نو دا به سرجي په هر ورځ زموږ په خیبر میډل ایست په شیشې باندې داسې رمضان المبارک کې به ان شاء الله روزانه د 15 نه د دوبۍ په ټایم باندې د 8 پورې صرف افطاری ټایم کې نیمه غنټه چټي خجي او د اتوار پروس چې دنه د هغه دوا لکان چې دغه مین دي آصف یوسفزای او خورشید خان آی 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 الکا می دواړه ته ویل نه د آصف مواده نه شي نو الک تلا کړ او د دې سره سره دوا به سره ملمانه خجي نو د اختر پورې زمون کتون کې چې دی غیبا په خبر مجلس د رمضان ترانسمیشن نو خوندونه ترلاسه کوي د خیر سره 8 بجو پر ځکه چې 8 بجې بیا تراویح شروع کیږي مطلب چې پروګرامونه بیا ختم شي او اختر د پرم بندوبست درې ورځې به خیر مون ټول ملګری وته لایف ناستیو یو وخت هم میوزیکل شو نه لیکو واجی واه دا ډېره زیاته مزه ډېره مزه کوي او دا روزي معلوماتي پروګرامونه نه به هم خوندوالي تر هغه پر معلوماتي په دې کې د زیارت پر ورځ باندې مفتیان صاحبان برازي خجي اخو لکانو سره نشي نه سره مشاور نه سره هغه دا ټول لکانو یې غف شپ په تاسو به خبر مجلس د خبرونه ان شاء الله معلومات هم ترلاسه کوئ او خوند به تم ترلاسه کوئ ان شاء الله ډیره مننه سرجي ډیره مننه یو جهان مننه مینوالو دا نن ورځې معلوماتي ویډیو زموږ پروګرامونو حواله سره او هیله لرم چې دی ویډیو نو تاسو پوره معلومات ترلاسه کړئ وي یو ځل بیا تاسو ته ټایم او ورځ یا ساته ورځ ډیلی دی او پروګرام چې کوم دی هغه به د مازدیګر 15 بجو نه تر ماښام ماسخوتن 8 بجو پورې لایو وي د ځان خیال ساتي په دعاګانو کې میاد ساتي ان شاء الله چې ژوند خیر یو نوی ویډیو سره ډیر زر د استاد په درنه خدمت کې حاضرېږم تر وخت پرې درنه خدای پاماني وختونه کوم الله پامان